السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک په پروفایل باندې د لاک اپشن فعال کړو. دغه طریقه ملګرو څنګه څه فایده لري دوستانو، د دې په باره کې تاسو ته لږ معلومات درکړم چې دغه څه ګټه لري دغه پروفایل ته دغه لاک، او څه تاوان کوي، څه ګټه لري. نو په نننۍ ویډیو کې دغه ټول معلومات تاسو زده کوم، او دغه طریقه هم درښیم چې څنګه یې په فیسبوک آی ډي باندې ولګوو. نو راځو ویډیو شروع کوو دوستانو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او په طرف خوا کې د بیل آیکن باندې هم ضرور کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو درسره ضرور لایک کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کوو. نو بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دوستانو د دې په باره کې به زه لږ معلومات درکړم چې دغه څه فایده لري دغه پروفایل ته دغه لاک. دغه یو فایده دغه لري چې کله ستاسو له فیسبوک آی ډي څخه څوک سکرین شاټ اخلي، یعنې ستاسو په آی ډي باندې ریپورټ کوي، ختموي، خرابوي، نو دغه پروفایل لاک چې کله تاسو فعال کړی وي نو تاسو آی ډي څخه سکرین شاټ نشئ اخیستلی، نه هم ستاسو له آی ډي څخه سکرین ریکارډینګ کولی سي. کله چې سکرین ریکارډینګ کوي که نه، دا سکرین ریکارډینګ تور راځي دوستانو. او بله فایده دغه ده دوستانو چې کوم هغه ملګري چې ستاسو سره هغه نه وي، تاسو سره ملګري نه وي، هغه چې ستاسو آی ډي ته راسي که نه، نو تاسو هغه ته یوازې د فرینډ یعنې ریکویسټ بټن ښکاري دوستانو. نور نه ستاسو تصویر ورته ښکاري، نه د ستاسو نو سټوریان ورته ښکاري، نه ستاسو ویډیوګان ورته ښکاري. کله چې تاسو د هغه ملګرتیا قبوله کړئ نو ستاسو معلومات به ټول ورته ښکارېږي. هغه هم د فیسبوک تصویرونه او ویډیوګانې هغه ملګرو ته ښکارېږي چې ستاسو سره فرینډ وي، ستاسو سره ملګري وي دوستانو. نو راځو دغه ویډیو دغه طریقه دوستانو زده کوو. تاسو سره باید د لایټ فیسبوک وي. شین فیسبوک کې دغه کار نه کوي. دغه طریقه تر اوسه په شین فیسبوک کې نه ده راغلې دوستانو. تاسو به د لایټ فیسبوک کې هغه آی ډي اوپن کړئ چې تاسو لاک اپشن په فعال کوئ. زه تاسو ته زما آی ډي درښیم، په دې باندې زما هېڅ لاک اپشن نه ده لګېدلی. زه راځم دغه فیسبوک لایټ فیسبوک کې مې دغه آی ډي اوپن کړې ده. دلته به زه کله چې دغه فیسبوک را خلاص کړ دوستانو، تاسو ته به دغه درې لیکې ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ، او لاندې به دوستان تاسو راشئ. په لومړی به تاسو د دې فیسبوک لانګویج یعنې ژبه بدله کړئ دوستانو. کله چې لانګویج ته راغلی او لاندې به راسئ، دلته یوه ژبه ده دوستانو، دغه ژبه به تاسو ورته انتخاب کړئ، دغه ژبه تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کله کلیک وکړ نو ستاسو د فیسبوک ژبه به بدله شي. بیا به تاسو راسئ د فیسبوک پروفایل ته. پروفایل ته چې کله تاسو راغلی، ډېر اسانه ساده طریقه ده دوستانو. په درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، او دلته به دوستانو تاسو ته ښکاري د کاپي لینک څخه پاس دویم اپشن ده، د لاک اپشن ده دوستانو. دغه باندې به بیا تاسو کلیک وکړئ، او بیا به تاسو په دې شین اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو په آی ډي باندې به دغه لاک اپشن ته هغه فعال شي دوستانو. نو بیرته به تاسو راسئ، د درې ټکو باندې به کلیک وکړئ، او دلته به تاسو بیا ژبه بدله کړئ، یعنې بیرته به یې خپلې ژبې ته واړوئ. نو تاسو ته زه اوس دغه زما پروفایل درښیم چې دې باندې اوس لاک اپشن فعال سو او که نه. دلته راځم زه د بل فیسبوک هغه ته آی ډي ته. زه لږ څه انتظار کوم دوستانو چې دغه اوس تاسو ته ښکاره شي چې په دې باندې د لاک اپشن لګېدلی دی او که نه. زه له بلې آی ډي څخه هم راځم دوستانو، ورته دغه آی ډي کې ګورم چې دې باندې د پروفایل باندې د لاک اپشن لګېدلی دی او که نه. دغه د دوستانو درې ټکو باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ښکاري د انلاک پروفایل لاک لګېدلی ده، خو اوس پورې ښکاري نه دوستانو. کله چې تاسو لږ په آی ډي ریفریش کړئ که نه، نو بیا تاسو ته ښکاري. زه له بل آی ډي څخه ورته راځم چې په دې باندې پروفایل لاک لګېدلی دی او که نه. دوستانو د پروفایل لاک فعال سوی ده، فعال سو. دغه تاسو ته دلته نه ښکاري، بیا وروسته تاسو ته دلته هم ښکاري، دغه بل چاته ښکاري. اوس ځکه زه بل آی ډي څخه ورته را داخل نه سوم، ځکه چې د سکرین ریکارډینګ تاسو ته ویډیو په مخکې ما درته ویلي چې سکرین ریکارډینګ تورېږي، سکرین ریکارډینګ خرابوي. نو دوستانو دلته تاسو په درې ټکو باندې کلیک چې کله وکړئ که نه، دلته تاسو ته ښکاري یعنې انلاک پروفایل. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته ګوره دغه پروفایل لاک ده دوستانو. چې کله زه اوس ګوره دغه انلاک باندې کلیک وکړم دغه باندې،
دا بیا تاسو هم بیرته انلاک کولی شئ. دلته بیرته په انلاک باندې کلیک وکړئ یور پروفایل باندې، نو تاسو پروفایل به بیرته انلاک شي دوستانو. نو دا انت انلاک شو یور پروفایل. بیرته بیا زه راځم او دغه پروفایل بیرته دوستانو لاک کوم. بیرته بلاک یور پروفایل باندې وکلیک وکړئ. دوستانو دغه ویډیو ما درته کوله که نه، نو دغه ویډیو هغه نه راځي دوستانو. دغه تصویر تاسو ته ښکاري، دغه تصویر ما بل موبایل باندې تر باسلی ده. همدغه تصویر چې تاسو ته ښکاري دغه شانتې بل ملګري ته هم ښکاري چې کله تاسو آی ډي باندې پروفایل هغه ولګوئ. دغه تاسو ته ښکاري. اوس ویډیو توره شوه، از باندې به کله کلیک وکړئ نو بیا ستاسو آی ډي ښیي چې څه رقم ته. دلته دوستانو چې کله تاسو راغلئ که نه، کله چې دغه پروفایل لاک فعال کړ، په ویو از باندې به کلیک وکړئ، د سترګې نشان تاسو ته ښکاري، نو ستاسو د آی ډي پروفایل لاک بیا ستاسو ته ښکارېږي. نو دوستانو دغه ویډیو هیله لرم چې تاسو به خوښه شوې وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. کوم پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې وایاست. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم چې چارې وختونه الله مو عمل